ډایمنشن ته راځو باقي ورپسې وایي کومه په سنټر مارک وایي سنټر مارک چې مطلب زه یو سرکل لرم یا یو قوس لرم د غواړم چې دې مرکز په نښه کوم لکه همیشه چې کنه دې خاطر راځم ډایمنشن ته ډایمنشن کوټه چې سنټر مارک کلم سنټر انتخاب ماته چې سلیکټ ارک ار سرکل یا قوس یا دایره کوټه دا ګور سنټر مارک یا دې ډایمنشن سره کوم ویل چې سنټر مارک سمري کنه چې سایز موږ ویلو کنه هیڅ مارک نه کړای دې بهر مکمل دي خو شي پرې باندې بیره ډایمنشن ته ولته لیکي ډایمنشن ورپسې د انسپیکشن کله انسپیکشن هم ګوډه صفه ماته خلاصيږي دې ته لپاره باید چې د ډایمنشن لاینیر مطلب ولرم فرق نه کوي لاینیر کار شي صحیح مطلب د ډایمنشن باید ولرم زه راځم ډایمنشن ته دلته ورته چې انسپیکشن او په انسپیکشن کې ورته چې سلیکټ ډایمنشن صحیح شو کوم ورته دا ډایمنشن ته سلیکټ کړه کله چې سلیکټ انټر کوم چې انټر مې کړم چې څه په وکم ورته د راوند ګرځي په دې یو شکل ونیسه صحیح شو دلته په لیبل کلیک کوم چې په لیبل کې دې راځي چې ال مساوي او دلته ولیکل شي چې 15% ته دا دوړه اف کو دا دې پکې نه راځي صحیح شو صرف دغه سي یو راوند هغه دی ونیول شي ورته اوکې ګوزه کله اوکې کوم نه راوند صحیح شو د څه ول ښکاری څه په لاینر به ډایمنشن ته راځو او په ډایمنشن کې به انسپیکشن ته راځو ورته چې سلیکټ ډایمنشن ورته دا ډایمنشن دی انټر کوم دا ورته لیبل فالوم ته ویم چې د ولې کلی چې ال مساوي صحیح شو ورته هم اوکې ولې کلی چې ال مساوي ته پوښې پرې باندې پوښې پرې کنه به ورته چې سلیکټ ډایمنشن نه ته خو انټر کو بل دا ورته کلی چې انسپیکشن ریټ وای چې انسپیکشن ریټ د پرسمري مثلا تاسو کار کړی دی بس اندازې د غلطي شوې دي کنه لکه سکیل درنه خراب شوی دی کنه سکیل موږ ګډوډ کړی دی تاسو خپل چې اصل کار وکړئ خو یو 15 کار وکړئ یو 15 کار وکړئ یو نیم سلم کار وکړئ نو دې خاطر د خپل هغه فیصدي د اشتباه ورته لیکي چې یاره دغه لاینر مثلا ما غوښتل چې 1 متر رسم کوم 2 متر په 15 رسم شوی دی دا په دې معنی چې دغه د اصلي قیمت 15% دی صحیح شو 15% د دې معنی چې دا 1 متر موږ دا اندازه کوو وایي چې دا 80 سانتي دی 90 سانتي پرې باندې د دې 15 یا چې 80 سانتي شنو 15 سانتي شنو په دې ځای کې څومره شو صحیح شو دې نو د خلک ورته لیکو چې 15 یا هر څه چې تاسو خوښي فقط فیصدي ورته لیکي چې څومره تاسو دغه ته فیصدي ورته اوکې چې دا به ما فیصدي امریکا خو شي پرې باندې او خدا ته تاسو کې د اشتباه وکړه اکثر تاسو چې په خاص باندې کار نه کوي ته ګوري چې 15 متر په کار ته وایي خدا خیر سره متر راته نه صحیح دی تاسو صحیح نه کنه یو خو هغه لار په ام ټیکسټ کې جوړ کړئ یو دا چې جوړ کړئ جوړوي نه او بیګه چیرې اټوکیټ فایل چاته ورکوم چې هغه به چک کړئ کنه نو پی ډی اف کې اندازې خو خلاص شوې به پروا نه کوي هغه چې کولای نشي اټوکیټ نو چې کولای شي د انټرنیټ پر بیس سره نو تاسو وایي چې دا غلط ده که صحیح نو دې غلط ته مخکې د خپل غلطي نه چانه وسره خو شي په بیا انټر کوو ورته ابجیکټ سلیکټ انټر کوو ورپسې د انګولر مطلب دا چې ګول شکل مې په کار سم پکاري به دا ورته انتخاب پیدا انتخابي او بیا انتخاب کوي ورته وایي چې دا غره او نه نیو د ناراضي بس اوکې کوي صحیح دا یو نه راځي دا شنو ته به دا تغواړي چې سلیکټ ابجیکټ دا سلیکټ ورته چې ریموو انسپیکشن نو دا انسپیکشن چې موږ کوم ځای دا ریموو شو اوکې صحیح شو بیا د ډایمنشن ته او په ډایمنشن کې بل لیکلي جاګ لاینر څه معنی مطلب دا لاینر د ما رسم کړی دی خو دلته چې ما قطع هم ده باید دا قطع هم وښیم صحیح ده کنه یعنې چې دا مطلب دا چې دا اوبجیکټ دی دا پلان چې دی هر شي چې د دې خو ته ادامه لري خو بس نور باندې رسم کړی ما ته هم دې ځای پورې رسم کړی نو دې خاطر یو خو هغه تاسو به چې وښوده که نه لکه په لاین باندې داسې مو وښوده که نه نو زه ورته چېرې دا خو اضافه بل نور ځای هم نیسي نو زه ورته چېرې دغه لاینر دی اندازه د مې دی یو دغه خپله لاینر دی نقطه کې قطع وښودل شي دې خاطر راځم ډایمنشن ته ورته چې جاګ لاینر ورته دغه ډایمنشن دی چې کله مې انتخاب ماته چې ووایي د جاګ دپاره هغه دی چې هغه کې قطع ښي کوم ځای دی ورته دغه ځای کې وښودل شي دې سره هم کېږي هلته موږ ورته ورکوو جاګ لاینر ورکوم که نه په ډایمنشن سټایل کې پوه شوې په دې باندې ګور یو بل شی هم وایو که چېرته وغواړې داسې تیار لاین یو زه غواړم چې دغه قطع وښیم چیز یې ته حاجت نه شي چې داسې رسم کوم خپله که نه داسې رسمول ته حاجت نه شي خپله یې وښیي نو دې خاطر چې کوم مینو ته راځم ایکسپریس ته او په ایکسپریس کې ډرا ته او په ډرا کې ورته چې بریک لاین سمبول کوم چې بریک لاین سمبول انتخاب ماته وایي چې وایي سپیسیفای فرست پوینټ کنه مطلب اول نقطه دومره نقطه یو نقطه ده بله نقطه ده صحیح شوه کله چې دا انتخاب کړم ماته وایي چې چېرته د هغه ولګو
ورته هم دې ځای کې دا ګور هغه بل لاین چې د اضافه موږ مخکې رسم کړی وو صحیح شو بیا ایکسپریس ته راځو چې دا قیمت ورته موږ وغواړو چې دغه نه زیات کړو راته ورته بریک لاین وایي د کوم ځای تر کوم ځای پورې ورته د دې ځای نه ورته تر دې ځای پورې صحیح ده که نه اوس ورته وایي چې کوم ځای کې ته انتخابوې ورته وایي دلته صحیح شو پوه شوې که نه دغه لاندې ګور لیکلي چې بلاک په دې معنی که ته چېرته وغواړې چې آبجیکټ بلاک کړی دي تیار دی شکل دې بلاک کړی هغه انزرټ کړم دا اوس هم کوي که ورته چې سایز زه ورته ورکوم نه انټر کوي د سایز دپاره ګوره 15 دی ضرورت 15 دی نه دا دې دوی انټر کوم چې باقي رسموم نو دا وایي صحیح شو پوه شوې ډېر تغلي هستې بیا راځو ډایمنشن ته په ډایمنشن کې بل لیکلي چې آبلیک کله آبلیک انتخاب کوم ورته چې دغه ډایمنشن زه غواړم چې په یو زاویه باندې کړم دې خاطر دا انتخاب هم انټر کوم چې ټنک ماته وایي چې آبلیک انګل ووایه صحیح دی ورته چې آبلیک انګل دی 32 انټر کوم دا مو وایي صحیح دی کله بیا انټر کوم ګورم دا خبر راځي دلته لیکلي ورته چې هوم په دې معنی چې عادي حالت د خپل حالت کوم صفحه باندې دی صحیح دی دا صحیح دی کله کله وړم چې نیو په دې معنی چې دې لپاره غواړم چې دغه قیمت ورته نوی ولیکم که نه مطلب هغه قیمت چې وي اصل 9.00 ورته دې لپاره 10 ولیکل شي ورته هم وکړو صحیح شو ته کوم ولیکم دغه صحیح شو یعنې هغه د ټیکسټ کار دلته هم کېږي بیا انټر کوم ورته چې روټیټ مطلب دا غواړم چې سر دا ټیکسټ په زاویه باندې کوم ورته پنسل راځي ګور انټر کوم وایي کوم ورته دغه لاین دی انټر کوم بیا انټر کوم ورته چې آبلیک خو دا خپله دی که نه دا انټر کوم ورته چې دا صفر شي دا بیټ شي پوه شوې اوس راځو بیا ډایمنشن ته په ډایمنشن کې آبلیک ته آبلیک نه دی خلاص شو ډایمنشن ته راځو بل پس لیکلي الاین ټیکسټ که چېرته دا ټیکسټ وغواړم مطلب هغه ټیکسټ لیکل شوی که نه ورته دا ټیکسټ د لیفټ طرف ته ولیکل شي یا ورته چې دا د په انګل ولیکل شي په یو زاویه باندې نو دې خاطر دا انتخاب وو راته وایي چې وایسمه ورته 45 درجې شي صحیح دی ګوره 45 درجې شو بیا راځم صرف ټیکسټ الاین کوم ښه ورته چې الاین ټیکسټ ورته چې دا لیفټ طرف ته چپ طرف ته بوځوي کوم ټیکسټ ورته دغه ټیکسټ صحیح شو چپ طرف ته بیا راځم ډایمنشن ته الاین ټیکسټ ته او باید ورته انتخاب چې دا د بیرته مرکز ته شي یا رایټ ته شي صحیح شو ورته چې هوم چې کوم خپله څرنګه حالت وي هغه دی شي صحیح شو پوه شوې باندې هوم ګوره سنټر نه وښه هوم دې مطلب چې زاویه هغه چې مو ورته ورکړو هغه جوړ پوه شوې دا و الاین ټیکسټ په ډایمنشن کې بیا راځو ډایمنشن ته بل ورپسې لیکلي دي چې زیات شوی خو دی ډایمنشن سره خو مو تاسو ویلی دی که نه بل راځو ډایمنشن دلته ورته وایي چې ډایمنشن اوور رایټ که نه ما ته وایي چې کلیر اوور رایټ کې څه شي پوه کوم ورته هم دې تېر شو ته راځم ډایمنشن ته ګوره په ډایمنشن کې لیکلي چې اوور رایټ داسې چې دا یو مطلب موږ یو سټایل جوړ کړی دی زه غواړم چې د هغې نه یو شاخه جوړه کړم نو چې کله شاخه جوړه کړم نو د هغې نه زه استفاده کوم کله اساس نه نو شاخه به هم نه وي که شاخه نه وي اساس به وي صحیح شو دې خاطر ورته ګورې اوور رایټ یعنې مطلب دې لپاره یو شاخه جوړ څنګه اوور رایټ ورته اوور رایټ کړه وایي چېرته ورته صرف دا ټیکسټ رنګ بدلوم صحیح ده که نه دلته کولی شي ورته هایټ هم بدلوم 40 شي ورته هم دا د الاین شي بس خلاص نور ټول شیان د همغې ورته هم اوکې دا ګورې دا شکل اپلای شو که نه نو دې خاطر ورته هم چې دا سیټ کرنټ شي صحیح شو که نه ورته هم کلوز زه چې کله اوس کار کوم نو دا به دا نوی سټایل وي صحیح دی که نه مطلب زه چې کار کوم دا به نوي نو دې خاطر که چېرته زه راشم ورته چې دا ورایټ راته پاک کړه په دې معنی چې ورایټ پاک کړه نو دې ته یې بدل کړه د خپل اساس چې کوم دی اصلي یا سټنډرډ چې کوم د کوم نه چې موږ شاخه اخیستې دا فرق نه کوي دې خاطر ورته راځو ورته وایي چې اوور رایټ کوم چې ورته وایي کلیر اوور رایټ وایي کوم ورته هم دغه دی اوور رایټ انټر کوم دې چې کوم اساس کوم سټایل هغه ورته باندې اپلای کېږي پوه شوې په دې باندې نه صاحب نیو سره خو بیخي جدا دی که ته چېرته اوور رایټ واخلې نو بیا ته کلیر اوور رایټ کړې دا به خپل اساس ته بدلي کړي زمني چې ولکه تا 2 ساله نوي جوړ کړي ته وایي چې دا سنټر دی هغې ته بدل شي هغه دې ته بدل شي هغه به نه صحیح شو اوور رایټ شاخه نه کولی چې دې ته بدل کړي هغې ته بدل کړي بیا راځو ډایمنشن ته
بل لیکلی اپډیټ اوس اپډیټ کار صحیح دی اپډیټ څنګه مثلا زه وایم ډایمنشن ورته هم زه یو نیو سټایل جوړوم صحیح شو ورته هم دا دی کنټینیو صحیح دی ورته هم چې ټیکسټ راغلی دی کې په تغییرات چې خاص دي ما به پکې راولو باقي صحیح شو ورته رنګ دغسې نور ټول راشین همداسې ورته وایي اوکې چې اوکې حکومت وایي چې ورته اوکې صحیح شو بله چې هغه ختم شو که نه هغه سټنډرډ هغه بل نو زه ورته وایم چې اوورراید شي زه ورته وایم چې دا حالت دې کرنټ شي ورته وایم کلوز زه غواړم چې ګوره دا پخواني حالت کې دي که نه لکه په سټنډرډ طریقه کې زه ورته وایم دا د نوي سټایل چې ما کوم جوړ کړی دې ځای بدل شي دې خاطر بیا راځم ډایمنشن ته ډایمنشن نه انتخابوم چې شي ورته وایم اپډیټ کله چې اپډیټ انتخاب کوم ورته وایم دغه دواړه اپډیټ نوی سټایل چې کوم دی هغې ته پوه شوې پې بل ورپسې دی ډایمنشن او په ډایمنشن کې بل دی ریسوسیټ ډایمنشن کله چې موږ انتخاب کړو چې سلیکټ ورته دغه ډایمنشن نه انټر کوم ګوره چې انټر کوم ماته چې چېرته یې ورته ویسم ورته دغه نقطه راته no lines consider dimension what to reassociate dimension the dimension the intercoach enter ممكن اتوجه کوم د انتر کوم ځای پورې کنه زه دا نقطه دې تر دې پورې ته reassociate مطلب دا چې سر نه زیات سر نه بدل کړي سم چې زه غواړم هغه ځای پورې کنه دا د سم کېږي چې دا ته انتخاب کې ورته وایي چې دا نقطه دی دې ته راشي صحیح شو پوری سره انتخاب کې یو د انټرول ځای پورې مطلب چې محدود حصہ لکه پلس متر ته ورته چې یو متر ته عمل نه مته ټیکس تغیر ها ټیکس تغیر ولا کوي چې دا اساس تغیر کوي تاسو مثلا انتخاب کې عمر وبوي دا ورته سره هغه تغیر صحیح شو دا ډایمنشن خلاص شو سوال کېشته استاد دا جوړ کې کنه دا موږ چې لاین کوو ولې د سي قطعه یو ځای قطعه کې ټول لاین قطعه کې یعنی په واسطه نو یعنی لاین اوس یو ځای قطعه موږ خط یو خایو دا نه څه ځنه کې زر یو ځای اوس هغه نه کو چېرته زه بیا وایم چې دا زه بیا قطعه کوم ګور که زه جاګ لاین انتخاب کوم ماته چې انتخاب په جاګ لاین کې موټم دا کوي دا څنګه خپل انتخاب شو موږ د سلیکشن موقع اوس نه راځي سلیکشن ماته کړو خو ورته دا انتخاب وګوره مته کوم ځای کې موټر ورته دلته اخر دلته یو یو کول شو ما کاپي واخله ورته نه څنګه کاپي هغه به دغسې کوي وو یا کاپي واخلې دا چې کم رسم څو ځای مطلب زه وایم چې یاره لکه فکر وکړه چې دغه پلان دی زه هم دلته څو ځای زه قطع ښیم صحیح شو بس هلته که ډرا نه یې رسموئ هم څه خبره نشته د ایکسپریس ډرا ورته ویل چې بریک لاین سمبول نو کنه مطلب بریک خلک لږ بار اخلي کنه ته دې تر دې پورې بریک وخایي پلی سنټر صحیح دا دی بیا راس مو ته دې تر دې پورې بل بریک وخایي بیا ته دې نه ته دې اخره پورې صحیح شو